خواہ انسان دے چاغ سره نصاب پورا دے 19 تولے سونا یا 52 تولے چاندی دا نصاب پورا دے ورسرا بس دے خو صاحب نصاب شپ د قربانی رالا خو اکثریت دا سوی چې د چا سره 19 تولے سونا نوی پنځوي شپږوي ووي دریوي دووي یووي نو د څه مسله ده بل خوا ور سره سلګي پیسې میسې وي نو یو قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو هغه دارې چې ضم بالقیمت بکئی یو توله مثال په 2,38,000 ده نو چې په 2,38,000 یو توله شوه او نصاب 1,52,000 نو چې د دې سره 1 روپۍ هم شوه 2 روپۍ هم شوي 10 روپۍ هم شوي نو ورسره ضم بالقیمت شو نو په یو توله د بیا قرباني راځي نو دې کې ټول ګیریږي خو دویم قول هغه هم د دغه احنافو په مسلک کې د امام محمد رحمت الله علیه دی چې دا د امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد دی هغه وایي ضم بالقیمت مه کوه ضم بالاجزا یې وکړه نو ضم بالاجزا په صورت کې بیا د اسانتیا دپاره مونږ هغه قیمتونه جمع کړي دي چې چا سره مثال 7 تولې سونا د 7 تولې نو نیمه توله د ده سره کمی دی په نصاب کې نو دی خو صاحب نصاب نه ګرځي په دغسې انداز کې اوس د دې سره څومره پیسې پکار دي د دې 7 تولو سره څومره پیسې پکار دي چې د صاحب نصاب هغه وګرځي نقدیت ور سره څومره پکار دی یا د هغې برابر ضرورت د اشیا سیوا څومره پکار دي نو هغه ضم بالاجزا په صورت کې د امام محمد رحمت الله علیه د قول مطابق هغه وایي د 7 تولو سره چې تا سره 10,150 روپۍ وي د موجوده د 2024 چې کوم دلته نصاب نن سبا چلیږي 7 تولو سره 10,150 روپۍ دا چې در سره وي نو په ته صاحب نصاب شوي دارنګي شپږنیمې تولې تا سره سونا ده نو دې سره پکار دي چې 20,300 روپۍ ور سره وي صاحب نصاب دې قرباني پې راله دارنګي شپږ تولې سونا ده نو د شپږ تولې سونې سره 30,450 روپۍ پکار دي دې به صاحب نصاب ګرځي قرباني پې راله پنځنیمې تولې سونا چې چا سره ده د هغې سره پیسې 40,600 روپۍ پکار دي 5 تولې سونا چې چا سره ده هر سړی ریسوچ کوي یا هغه زنانه چې د هغې سره کور کې څومره سونا ده د هغې برابر د پیسې هغه ګوري چې ما سره دومره شته او که نه 5 تولې سونا د هغې سره 50,750 روپۍ پکار دي قربانی به پیاله راځي 4.5 تولې سونا ده نو د هغې سره 60,900 روپۍ پکار دي 4 تولې سونا ده نو د هغې سره 71,050 روپۍ پکار دي 3 تولې سونا د چا سره یو زنانه ده یا نارینه 3 تولې سونا نو د هغې سره 81,200 روپۍ پکار دي 3 تولې سونا ده نو د هغې سره 91,350 روپۍ پکار دي دارنګي 2 تولې سونا ده نو د هغې سره 1,15,000 روپۍ پکار دي 1,15,000 نه 1,15,000 روپۍ پکار دي دارنګي 2 تولې سونا ده نو 1,11,650 روپۍ پکار دي چا سره چې 1.5 توله سونا ده نو د هغه سره پکار دي 1,21,800 روپۍ ور سره پکار دي چا سره چې 1 توله سونا ده
نو دا هغې سره 1,31,950 روپۍ په کار دي. چا سره چې نیمه توله سونه ده نو د هغه دپاره په کار دي 1,42,100 روپۍ ورسره په کار دي. انو دی به صاحب نصاب ګرځي او په ده به قرباني هغه راځي. خو ګورې دا خبره پکې یاد ساتئ چې د زنانا د بیبي د هغې ځان له صاحب نصاب کېدل او د خاوند ځان له صاحب نصاب کېدل دي. دا نه چې سونه د ښځې سره د قرباني د دی کوي، نه، یا دواړو سره شته دی نو په دواړو به قرباني راځي. دا نه وایي چې ما وکړه نو بس هغه بیبي ته خلاصه شوه، نه، ځان له نصاب دی. او انشاءالله باقي مسائل به هغه سبا کوو.